زه د پښتون سټوډنټ فدریشن اګریکلچر یونیورسيټي جنرال سیکرټري یم. خبره داسې ده چې لکه حکومت چې کومه پرېکړه کړې ده د آنلاین کلاسونو په هکله، نو دغه موږ چې کوم دی نو د آنلاین کلاسونو دغه نه کوو، د هغې په ضد باندې نه یو، نه د هغې چې کوم دی مخالفت کوو. خو خبره داسې ده که موږ سوچ وکړو زموږ د پښتونخوا سیمه دا د ډېر وخت نه چې کوم دی نو د ترهګرۍ له امله چې کوم دی دا ډېره ښکار شوې ده او یو تعلیمي بحران پکې موجود دی. اوس په هغه علاقو کې لکه مثال سابقه پاټا شو، موږ سره ګلګت شو، چترال شو، بیا پکې د بلوچستان ډېرې داسې علاقې دي چې هلته کې سیلولر نیټورک نشته. نو په دغه سټوډنټانو ته چې کوم دی نو که موږ وګورو نو زموږ په یونیورسټو کې زیاتره چې کوم دی نو غریب سټوډنټان دي او هغه چې کوم دی 45-50% ایوریج چې کوم دی هغه دغه سیمو سره تعلق ساتي. نو بیا دغه قسمه سټوډنټان ته چې دغه فیسیلیټیشن نی، نو لکه د دې مثال دا دی لکه چې دا خو هغه ته تعلیم نه لرې پاتې کول غواړي. نو مونږ حکومت نه چې کوم دی نو دا مطالبه کوو چې لومبی دی هغه علاقو ته انټرنیټ سہولت یا چې کوم نور فیسیلیټیز دي. اوس لکه پښتانه چې کوم دی هغه اورال چې کوم دی هغه د مالی بحران ښکار دي او هغه دغه قسمه دغه نشي اپورټ کولی. زه شهاب الرحمن د پښتون سټوډنټ فدریشن د اسلامیا کالج یونیورسيټي ستر سیکرټر. د کرونا د وبا په وجه ایچ سی یو فیصله کړې ده د آنلاین کلاسونو. بل خبره په آنلاین کلاسونو کې زیات تر فایده سټوډنټ ته نشته، سټوډنټ ته ډېر زیات نقصان دی. هغه په دې وجه دی چې لیکچر هغه شان نه ډیلیور کیږي چې کوم لیکچر په کلاس کې ډیلیور کیږي، انسان پې نه پوهېږي که نه. بل که موږ د داسې دي لکه دومره نیټ زموږ دومره فاسټ دی نه چې لکه 24 او 25 یا 40 یا 45 هلکان دي په یو ځای کلاس ته را دغه کې په آنلاین میټینګ کې یا کانفرنس کې، نو هغې کې نیټ ډېر زیات سرور ډېر زیات ویک شي. که بل خوا موږ وګورو نو موږ خو دا غواړو چې زموږ د 1 جون نه کلاس سټارټ شي، ځکه چې موږ 22-23 سال ایج دی، موږ میچور سټوډنټان یو، د یونیورسيټي سټوډنټان یو. که کالج کې دا فیصله کړې ده نو هغه کیدای شي څه ناڅه پورې فایده شي حکومت ته. که د سکول کومه فیصله شوې ده نو هغه ورکوټي د هغه نه پوهېږي. موږ د یونیورسيټي سټوډنټان یو، موږ خو په دې سیسټم باندې پوهېږو، موږ ایس او پیز فالو کوو، موږ به سوشل ډسټنس باندې مکمل حکومت سره مکمل تعاون کوو او زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې موږ له د 1 جون نه کلاس سټارټ کړي. که زموږ غوښتنې پوره نه شوي نو موږ به که کرونا وبا باوجود به هم موږ احتجاج لروزو، موږ به روډ د پاسه روزو، موږ خپل احتجاج ریکارډ کوو.